د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی راولاړ سي یو مړي ته غسل ورکړي، یو سړی راولاړ مړي ته غسل ورکړي. اوس دا مړی ډېره بده خبره سړی مړي ته غسل ورکوي، مړی دی، هېڅ بده خبره نه ده. د الله رسول فرمایي چې کوم بدن له نیکۍ خالي، له نیکۍ ثوابو خالي، هغه د یوه مړي ته غسل ورکړي، الله پاک به د ده بدن د هغه حاله بیا وساتي چې نیکۍ په بدن کې نه وي. او د الله رسول فرمایي تاسو چې کله و دا مړي ته غسل ورکوئ، تاسو ګورئ عجبه خبره ده. د الله رسول فرمایي ته چې دا مړي ته غسل ورکوې، د الله رسول فرمایي چې دا تا غسل ورکوي له ګناو داسې پاکیږي، داسې صفا کیږي لکه نن چې یو ماشوم له خپلې ادې پیدا سوی. په کومه ورځ چې ما او تا پیدا سوي یو، په هغه ورځ خو یوه ګناه زما او ستا پر وژه او پر غاړه باندې نه وله. د الله رسول فرمایي و مړي ته د الله په خاطر غسل ورکه، دا ته چې له غسله راولاړ سي یا را روان سي له ګناو د الله داسې صفا کوي لکه نن چې ته له ادې پیدا سوی. غسلونه زده کړه. ملا ته مور سپاره. د ملا څه کار دی؟ ملایان دا چې دی لکه ایدي سینټر والا، ایدي سینټر والا خو چې دی ورسي ورو غسلونه نه دي، کفنونه دي، ایدي سینټر والا نه زړه په سوځل کېږي. تا ته دا مکتبې لره ورسه قرآنونه خرڅوي، د پښو په ځای کې هم قرآن پروت دی، د چوټو په ځای کې هم قرآن پاک پروت دی، چپه هم پروت دی، خلاص هم پروت دی. هغه کاروبار کوي، کاروبار د قرآنو. صحیح شو؟ ابل زغه ما د چوټو دپاره ډېر ځایونه زه ستې دي جوړوم چې ستې چوټې خدای غلا نه کړي په یو چا باندې، ستې چوټې خدای خراب پې نه کړي. هغه بیا پر ما دی کسان پیټ شي. اوس ابل اوس دلته هغه د چوټو چې کوم ځای جوړ کړی د هغه په سر هغه د قرآن پاک یو ټیبل پروت دی، موږ چې قرآن تلاوت کوو. دوه کسانو خپلې چوټې دلته ایښي، دوه کسانو خپلې چوټې دلته ایښي. یعنې زه حریان یم، ته عقل نه لرې. استاذه هندو یې مسلمان سوی، تا ته نه در معلومېږي چې دا د قرآن پاک ته تلاوت ټیبل دی، ولې دې پکښې شوی؟ ړوند یې؟ نو خو معلومه خبر جاهل یې، بېوقوفه یې، بېعقل یې. نو تر څو به دا رقم بېعقل بیا د کشتیانو چوټې نه څه دی حریان پات شو. مال یا الله دا یو ستا په رسېږي چې چاته هدایت وکړي، که نه املایان هسې لګیا دي. ته یم ټیم ضایع کوي، زه خو هم نه یم درته غږېږم، درته لا ډېر ټیم ضایع کوم. یعنې دا خبره ته پوه نه شوې چې دا د قرآن پاک دپاره دی، بل هېڅ یو کار دپاره نه دی. تا ولې چوټ ورباندې کښېښو؟ پخوا هماغه درس کې پر هغه کتاب ما وایي، نو کله به مشکات و کله به ریاض صالحین، نا موبایل به ما ورباندې ایښی و چې هغه ورکې به نه اوښتلي. هانه مولوي صاحب کتاب د موبایل ایښی دی، هانه مولوي خدای مې مان در دې لا ستړي تر دې زما په موبایل کې د پام دی چې ما پر کتاب ایښی دی، دا ستا په موبایل کې د پام شته؟ ته خو لږ راکړه چې ویې ګوره ګیلري لرې ولاړ شو، لږ به سره وګورو. صحیح شولو؟ نو غسلونه نه دي، دا زده کړه. د خپل بابا، د خپل ورور الله دې نه کوي، د خپل زوی غسل په خپله ورکړه. بابا خو نو د زوی غسل غم دی، لویه ستړې ورځ قریبان دې ورکړي. عزیزان ولې چیش دی؟ ملا زه چې مړي ته غسل کوم زما په زړه کې به چی شو نه، ما زړه به نو ډېر پریشانه وي، هېڅ پریشاني نشته، هېڅ. په ملایان یې مه ورکوئ، قسم دکې ملایان هغه رقم ورکوي لکه کوم چې ته ورکوې، قسم دکې ولې ورکم؟ وسړیه کا، وسړیه کا. یو خو د ملایان غریبان هسې کور خراب دی. پرون چاته ویلې، ما ویلې د مقتدیانو په کور کې چې کوم زرک ولاړ دی، سپی به نو نه یادوم، بیخي بده خبره ده. هغه او د مقتدیانو دپاره د مولوي صاحب پلار قسم دکه پر قرباني کوي. که دا مشر مقتدي سپی مردار سوی و، غویی و، سخوندر مردار سوی و، مړ سوی و، پوښتنه به کوې که نه یې خوا به دی. د مولوي صاحب پلار مړ چې دی په تاله نه و چې د لې به راسې بیا به یو لاس پورته کړو. نو ستا پر پلار چې بیا زه لاس پورته کوم زه څه کې وایم؟ به دا نه خبر لږ به سر سره خلاصوو. دا نشي کېدی چې زه به له ګناو خلاص یم او ته به د ګناو ډک یې، چې څنګه یې هغسې به در سره کوو. هلته یو زموږ ملګری و، ملایې یې وله، مور یې مړه سوه. ادې چې مړه سوه بیا 3-4 ورځې په پاتا ناست و، مسجد کې څوک نه و. ول قسم دکه زما مقتدیان راغلي دي، زما د ادې پاتا له ټلیفون یې راوکړ، ویل موږ بل ملا پیدا کړئ، مولوي صاحب دې څه سره مشکل و. نو هغه مولوي صاحب نه وایي چې زما د بیړه ته وایي چې ما ته د ګر څه په اوداسه لمنځونه در کول. ولې در کول؟ په کم نظر به نه قطعا به نه ګورې، ګر سره به نه ګورې.
زما یو مقتدی وه کله کله څه ما ورته که زه ژوندی وم او ته مړ شولې ستا جنازه به زما مخ ته پرته وي بیا به زه جنازه در کوم خیال کوه خیال په تعوض به نه غسلونه خپله زده کړئ ملا ته ورته ته راته ودرېږه خپل غسل شه صفا بیا دا مړی دا ستا عزت دی زما عزت دی دا زه خپل عزت ولې چاته په لاس ورکړم ولې به ورکوم نو د الله رسول فرمایي دا چې ته مړي ته غسل ورکې الله د ګناهو ستا داسې خلاصوي لکه یو بچی چې له ادې پیدا شي